غټه خو نه وړي نو داسې کار دی چې لکه زما غټې ښځې خوښي او ماته پته ده زموږ پښتانه چې کوم دي نو هغوی هم غټې ښځې زیات تر خوښوي صحیح ده نو زه ځکه غټې ښځو پسې لکه خبرې کوم چې زما په خپله غټې ښځې خوښي نو دا نه چې زما اوچې ښځې نه دي خوښې نه زه د هغوی ډېر عزت کوم ډېر احترام یې کوم او که زما پسې خبره باندې خفه شوي نو زه ترې معذرت کوم یا الله په در کې دې هېڅ کمی نشته یا الله په شلق شلقې روورې یا الله سم ډېرې روورې یا الله په شلقې روورې خدایه سم ډېر باران وکړي یا الله په شلقې روورې خدایه پاکه د غټو ښځو باران وکړي ښه په شلق شلق د غټو ښځو باران وکړي جی ګرانو عزتمندو کتونکو او چې ما سره کومه هنرمنده ناست سره تاسو به ارینډ شوي چې دا تاسو پېژندلي وي په ټیک ټاک باندې ډېر زیات فیمس ته راځي او زیاته غټو ښځو پسې لګیا وي پسې خبرې ترې کېږي راګي او ویډیوګانې جوړوي مزاحیه مزاحیه هغې نن راټینګ کړي سره خبرې ترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم سلام څنګه خیر دی د الله شکر تاسو د غټو ښځو نه وړئ نو داسې کار دی چې لکه زما غټې ښځې خوښي او ماته پته ده زموږ پښتانه چې کوم دي نو هغوی هم غټې ښځې زیات تر خوښوي صحیح ده نو زه ځکه غټې ښځو پسې لکه خبرې کوم چې زما په خپله غټې ښځې خوښي نو دا نه چې زما اوچې ښځې نه دي خوښې نه زه د هغوی ډېر عزت کوم ډېر احترام یې کوم او که زما پسې خبره باندې خفه شوي نو زه ترې معذرت کوم خو لکه زما غټې ښځې هم خوښي د ایجز مطابق لکه مزه کوي پوه شوې لکه چې جینکۍ کله ینګ وي نو سمارټ مزه کوي بیا لکه د 20 نه برې لاړې شي نو بیا لکه غټه مزه کوي وایي یا الله د اوچې ښځې نه مې ساتې په اوچه ښځه مې مړ نه کړي یا ربه که په غټه ښځه مړ شم نو مړ نه یم بیا به م ژوندی یم او خوشحاله به یم خو چې د غټې ښځې د زړه ارمان مې پوره شي په دنیا کې نور دي څه خو صرف دغه یو غټه ښځه ده پکې ښایست نو دا به یقینا هغوی به په دې خبره خوشحاله شي ټیک ټاک ته څومره وخته مخکې چې شروع کړی د روت یې ټیک ټاک ته یاره ټیک ټاک کې تقریبا زما بس 2 میاشتې به کېږي تقریبا چې زه ټیک ټاک ما شروع کړی دی خو لکه زه چې څومره د خپلو مینوالو شکر ادا کړم شکریه ادا کړم نو ډېره زیاته کمه د ما سره هغه الفاظ نشته هغوی ما سره ډېره زیاته مینه کوي زما اواز خوښوي لکه زما تصور هم دا نو که نه زه دوی د خپلو خاورې هم نه یم خو زما سره ډېره زیاته مینه کوي زما اواز ډېر زیات خوښوي ډېره زیاته ما لایک کوي چې څومره هم د دې شکریه ادا کم کمه ده الفاظ ما سره نشته دی نن تاسو راغلی د ارشد سلیمه کې ستاسو شو تاسو به یې کمپیرنګ کوئ دلته به تاسو ته اندازه لګېدلې د خپلو مینوالو بالکل بالکل ډېره زیاته ښه شو روانه ده او تاسو په الله یقین وکئ که نه چې د کور نه ښه ماحول نه وي که نه نو کم به هم نه وي زه د خپل نواب صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په دې داسې ماحول کې په دې داسې سختو حالاتو کې هغوی دا کومه یو مضبوطه شو یو کامیابه شو ارینج کړې ده لکه نن سبا تاسو ته به پتې ټینشن هر ځای کې دی هر انسان ته ټینشن دی مین چې کومه خبره د بل انسان له خوشحالي ورکول مشکل کار دا دی هر انسان دې کوشش کوي چې زه ځان خوشحاله کړم بل په څه طریقه باندې د بل پروا نشته دی نو لکه ډېره زیاته مزیداره شو روانه ده چې انسان په دې درشل خفه کېږي د هغوی ټینشن ختم شي سخر کې اختر غټ اختر را روان دی غټ اختر موقع باندې څه پیغام ورکول غواړئ بس د ټولو دی الله تعالی ایمان نصیب کړي الله دې د هغه اختر مبارک کړي او چې چا هم الله تعالی وس ورکړي قربانیان یې وکړي غوښې په غریبانانو باندې تسخیم کوي بل دا کار دي قرباني کې غوښه ټول ځان له سنبل کړي یا خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ نو بس زم چې دي غریبانانو لور کې ځکه چې داسې غریبانان شته هغه خو الله یې نه کنه د الله تعالی څخه ښکاره دي انسان ته نه دي ښکاره چې لکه دې خلکو ته په ټول کال کې لکه غوښه نه میلاویږي نو لکه هغوی له دا ورکوي نو تاسو ته بر دې په بدل کې الله تعالی ډېر خیر در ورسوي ستاسو بچو ته به در ورسوي ستاسو را روانې زندګۍ ته به ډېر زیات خیر پېښ شي الله په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږي فریخان اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ خپلو مینوالو ته زما بس صرف یو پیغام دی او زما د خپل ژوند هم دا یو ټارګټ دی چې کوم انسان په خپله په زړه باندې دردېدلی نو هېڅکله هم چې یو انسان خاندي د هغې مطلب دا نه دی چې دی خوشحاله دی صحیح ده خلک وایي ما ته سکون نشته دی زه هم سکون په څه کې دی سکون صرف په دې کې دی چې ستا دا یو سوچ چې زه بل انسان له خوشحالي ورکړم ته ګوره ستا په ژوند کې به هېڅکله هم بې سکوني نه راځي همیشه به سکوني صرف د یو خبره کې سکون دی چې بل له خوشحالي ورکوئ تاسو له به په خپله سکون راځي ډېر شکریه جی بالکل دا فریخان دي سره مو خبر ته راوکړې زموږ پروګرام به جاري مونږ مخکې زموږ سره اوسئ جی خپل مینوال ته دا پیغام ورکوم چې د خپل مور او پلار عزت کوئ قدر یې کوئ ځکه چې مور او پلار نه میلاویږي په دنیا کې ستاسو مور پلار ژوندي دي که نه جی پلار مې نشته مور مې شته شکر